بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو مخکې ورځ کې لري پټکټ په اړه صفحې په اړه باندې وغږېدو کنه. بعضې مشکلات و بعضې وخت انجینر صاحب ته هم چې څه مشکل پېښ شوی و په هغه ورځ باندې دا ټول باورونه لکه چې ورک شوي وو څه مشکل و دا هغلته تاسې لکه چې دغه هغه وایي بټن یې اف کړي وو دا بیا کله چې مشکل درته پېښېدو نو دا ته راځئ ماډل لینک صفحه تغییروئ اورې مثلا ډرافټینګ انوټیشن 3D بیسیک 3D ماډلینګ یوه صفحه که دا ډرایوونه یو خو دا دی چې کنټرول صفر تاسو ته مو کار وکړو چې کنټرول صفر ووایه ټول بار نه ټول ورک کېږي که نه بعضې وخت ټول بار نه وي بېرته د کنټرول صفر بیا دلته داسې مشکل و چې کنټرول صفر هم لکه چې کار نه ورکوله ټول بارونه ورک وو بیخي نه وو نو داسې یو رقم شي یوه صفحه کې ډرایوینګونه بیخي نه شي نو دلته تاسې څه دغه شکل ماډلینګ صفحه د شکل یو تغییروئ یو حالت ته بیا هم څنګه کوئ بل حالت ته اړوئ نو بیا انشاءالله بېرته راځي مثلا دا بیسیک یا 3D ماډلینګ شکل واخلم یا دا صفحه او ډرافټینګ شکل واخله بېرته بیا منظمې یو هغه ویشتلګونه کنټرول صفر پوسته باندې څنګه یو شوي بیا خرابېږي مشکل نه دی او دلته که دا مینوګانې نه وي دا مې بله درته وي چې شو مینوبار نه تاسو کولی شئ چې مینوګانې هم څنګه کوئ بېرته راوړئ ښه اوس موږ تاسو اولین مینو چې دا موږ تاسو ویایو نن هغه شی ده ډرا مینو ده د ډرا مینو پوسته باندې موږ تاسو پټکټ کې ډراوینګونه رسموو د ډرا مینو کولی شئ د دوی هم استفاده وکړئ په 3D ماډلینګ شکل کې راسته که چېرې کلاسیک شکل کې تاسو کار کړی وي هغه مینو غواړئ نو تاسو ټولز مینو ته راشئ ټول بار ته راشئ اټکټ ټول بار کې تاسو کولی شئ چې ډرا مینو راولئ نه بیا دا مینو بعض وخت دلته لاک وي داسې نه ځي کله چې خراب وي نه ځي هغه ما تاسو ته ووایي چې دا د ډرا مینو په ټولز کې تاسو ټول پالېټ ته ورشئ یا خپله د دغو مینو په دغه ساحه کې کلیک وکړئ دلته لاک دي که نه تاسو چې وګورئ لاک شوي وي کله چې هغه نه ځي دلته ځای په ځای باندې لاک کړي دي نه آن لاک ټولې لاک کېږي که یو خاص ودانه مشخص کوي ته کولی شئ دا څنګه کې لاک اوس که دا وړئ دا سلامه درکړي نه ځي دا معنی دلته لاک ده نو که دا تاسو لاک یې خوشې کوئ کولی شئ چې نه دو ځای نه لاک او انلاک نو که تاسو د دو ځای استفاده کوئ که د دغو ځای استفاده کوئ او هم کولی شئ چې ډرا مینو نه دو ځای استفاده یعنې د څو ځایه نه تاسو کولی شئ چې د ډرا مینو استفاده وکړئ خو ښه طریقه یې دا ده چې د شارټکټ یې د لارې نه یې یو کمان په شارټکټو باندې ځئ که تاسو دلته ورځئ لاین خلئ یا د دو ځای لاین خلئ او یا ځئ ډرا مینو ته نو د دونه ښه دا ده چې شارټکټو باندې مثلا لاین کمان دی ال انټر کړه او کار وکړه کار سرعت هم زیاتوي د کار سرعت د زیاتوالي دپاره هم څنګه دی دا آسان ښه دی اوس د لاین موږ څو اول خو موږ تاسو پټکټ کې صفحه څنګه جوړولی شو که نه صفحې دپاره یونټ څنګه برابرولی شو لیمټ څنګه برابرولی شو د یونټ دپاره یو ان انټر کړئ یونټ او یا هم راشئ ډرا مینو ته په ډرا مینو کې وګورئ یونټ فارمټ مینو ته فارمټ مینو کې یونټ وګورئ فارمټ مینونه هم څنګه کولی شئ او د یو ان په انټر کولو هم څنګه کولی شئ چې شارټکټ یې د لارې نه استفاده وکړئ په دې کې اوس تاسو کولی شئ چې کوم شکل آرکیټیکچر شکل ډیسیمل انجینرینګ فراکشنل ساینټیفیک یعنې موږ تاسو چې عموما کار کوو په ډیسیمل یا اعشاري سیستم باندې کار کوو که نه لکه داسې کار نه کوو چې موږ ته یو عدد وي مثلا 0.5 وي هغه موږ ته څه ولیکه چې 15 ضرب 10 په باندې یوه یا منفي یوه باندې که نه سیستم یا په کسري شکل 2 سی 15 په شپږ یا داسې شکل ولیکه چې 15 په شپږ یو عدد موږ تاسو ته ثابت ډیسیمل اشاریه عموما که موږ تاسو ملي متر باندې کار کوو د درې خانې پورې موږ تاسو څنګه کوو اشاریه ورته انتخاب کړو او 1 ملي متر مثلا دا خو د لینت دپاره موږ تاسو هغه کله چې ټول کله موږ تاسو زاویې هم لرو که نه په اټکټ کې زاویې ضرورت پې کېږي ډیسیمل ډیګري باندې یعنې اشاري دا معنا چې 15.4 درجې او که وایي چې نه په ډیګري منټ سکند دره درجې دره دقیقې او دره ثانیې که نه او یا مثلا وایي چې په ګراد باندې یا وایي چې نه په رادیان باندې زه ورته وایم چې نه دوی نه خلم یا د سروې یونټ لکه نارتنګ ویسټنګ د یوې زاویې درته درکې وي په هغو باندې تاسې د سروې په یونټ هم تاسو کولی شئ چې څنګه وکړئ استفاده ترې وکړئ خو چې هغه کوردینات موجود وي که نه
بل دی دلته انجینر صاحب موږ ابدو کې عموما څه شی ورته انتخابو ډیسیمل ډیګري اشاریه مو دوې خانې پر موږ اشاریه ورکوو او کلاک وایز د ساعت تقریبا مطابق او مخالف. دا داسې دی که چېرته موږ تاسو یوه زاویه بېلوو خو موږ تاسو محورات لرو که نه، دا یې د ایکس محور دی که نه، او دا یې هم څه شی دی د وای. زاویه عموما د دغه محور نه که نه دا کم ته موږ تاسو څنګه کوو بېلوو صفري محور د موږ تاسو شی دی دا محور دی. یعنی که چېرته داسې بېله شي د ساعت تقربه خو داسې حرکت خو که نه، نو که تاسو کلاک وایز ټیک مارک کوئ ساعت تقربه مطابق زاویه جوړوي، که تاسو ورته ورکړئ چې 1500 درجه زاویه داسې به جوړه کړئ دغه ځای به جوړه کړئ دغه دو محور نه دی لاندې. که چېرې دا ټیک مارک نه وي بیا دغه ته جوړوي یعنې مثبت او منفي زاویه. مفهوم یې پوه شوئ انشاءالله. نو که چېرته دا ټیک مارک د ساعت تقربه مخالف ساعت تقربه خو داسې دوره خوري که نه، نو دغه مطابق یې اخلي. که ټیک مارک نه وي بیا دغه خلاف اخلي. بل د صفري محور اوس موږ تاسو پاټکټ کې سټنډرډ دغه محور انتخاب دی صفر دا دی د دوه زاویه بینی. که ته تغییر کې ته ورته چې نه زاویه باید د دغه بېله شي د وای د محور نه، یعنې څه معنا نوي جمع تیتا شي، یعنې نوي خو تیاره شته د دې ځای نه او نور هم مثلا نوي جمع 15 سره تیتا شي دا هلته جدا شي. که ته 15 سره ورکړې نوي تیاره شته د دغه ځای به بېلي دا محور تاسو ډایرکشن کې ورته تعینوئ. اوس اس ته انتخاب دی دلته د اس نه ته کولی شئ چې څنګه وکړئ. موږ تاسو لرو ایست نورت ویست ساوث که نه. اوس دلته اس ته انتخاب دی همیش زاویه صفري محور موږ تاسو اس ته دوره که زه 15 درجه زاویه جدا کوم له دو محور نه به جدا کړي. که زه چیرې نورت ورته انتخاب کوم بیا به د دغه محور نه جدا کېږي زاویه. مثلا یو ځای درته دا کوردینات دا رقم ته کوي دا ټیک مارک کړی وي تا ته وي چې زه زاویه دلته بېلم 45 هم دلته راځي، نو دغه سیټینګ په کوم ځای کې ده؟ که ویسټ وي د ویسټ نه دغه ځای نه زاویه بېلېږي بیا لکه یو سل اتیا جمع تیتا راځي که نه. او که چېرې ادر وي بیا په خپله ته ورته ټیک مارک کوي مثلا 15 څلوېښت ادر دا معنا چې ته دلته څه ورته وایې چې یاره د ما صفري محور 15 څلوېښت که اوس که ته 10 درجه زاویه بېلوې نو 15 څلوېښت اوره موجوده ده 10 به نوره هم ورته. مفهوم یې پوه شوې انشاءالله. نو موږ تاسو همیش د دې لپاره است اوکې بیا د دې لپاره انشاءالله چې کله بیا پرینټ کو په سکیل مل کې بیا بل لیمیټ انجینر صاحب د لیمیټ اصلا موږ تاسو مشخص کوو نه. لیمیټ حد چې موږ تاسو هغه ورقه یا هغه ساحه چې خپل په ځای کې څنګه کوم کار وکم خو دا دلته موږ تاسو نه مشخص کوو ځکه بیا موږ خپل اتری ورقه کله چې لیافته چې خپل په موږ آزاد کار کوو په هغه کې صفحه کې هر ځای کار وکړو باید وکړو. لیمیټ دا معنی چې زه یو ورقه دلته مشخص کوم چې په موږ ورقه کې باید کار وکم اتری ورقه افور ورقه صفر ورقه مثلا لیمیټ ال آی ام آی لیمیټ هم کولای شي چې د فارمټ مینو نه تاسو واخلئ ډراوینګ لیمیټ ال آی ام آی لیمیټس we reset model space limit specify lower left corner. ورقه خو تاسو پیک نه ورقه داسې شکل لري زه به دلته درته کوم دا یو د ورقه شکل دی که نه. زه چې اول انټر کوم وي specify lower د لاندې د دغه کونج کوردینات وي مشخص کړه چې د کومه ځای شروع شي د صفر نه شروع شي د 2 ځای شروع شي د کومه ځای شروع شي دغه کوردینات وي که د 2 ځای شروع شي دا کوردینات مشخص کړه ایکس څه وي وای څه وي. بیا چې دغه ورکړم بیا وي سپیسیفای اپر د دغه بر کوردینات ماته مشخص کړه چې دغه مشخص کړه اوس په ایکس څو لوړ شي او په وای باندې څومره لوړ شي. دا د ایکس وای تقاطع یعنې دلته د ورقې ابعاد چې د ایکس په محور څه وي او په وای باندې څه وي دا ورقه مشخصه کړه. ورقه خو نو ابعاد لري د ایکس په محور دواړو نو اول د دغه کوردینات غواړي او دوهم څنګه کوي د دغه کوردینات رانه غواړي. زه اوس ورته ورکوم تاسو افور ورقه لرو 210 ده که نه 209 ده افور ورقه ابعاد چې دي 210 په 209 کې دي ملي متر یعنې داسې 210 ده او داسې څو ده 209 دغه افور ورقه نه ده. که دا دوچند شي یعنې ایکس یې دوچند شي دغه ایکس د دو افور دا اتری ورقه ته جوړي یعنی دا که د چند کې څو بشي داسې اتری څو بشي ابعاد 209 دغه چې د چند کې څو کې 400 په څو کې هغه 209 ثابت دي
په 299 کې 400 په 200 که دا داسې د چانس یو خواته یعنی همدغه ورقه داسې دا 400 ثابت پاتې شي 299 د چانس بیا یو ورقه داسته بل ورته که بیا دا داسې د چانس دو خواته چې هغه یې ثابت شوی دا بیا صفر ورقه چې موږ تاسې هغه د نقشې دغه نه دي چې دا د ورقې ابعاد دي که دا په دوه کې ضرب کې او دا په یوه کې ضرب کې دا به شي A4 و A3 به شي بل ورته که هغه ثابت پاتې شي دغه عدد په دوه کې ضرب شي نو دا به شي A2 ورقه که بل ورته بیا هغه ماغه چې هغه په دوه کې ضرب شوی ده هغه بیا په دوه کې شي 440 که څومره چې هغه شی ده A3 خو بیا هم که تاسو ته ابعاد نه ومومئ زه درښایم په پرنټ ته ورشئ مثلا کنټرول پی دلته په هغه کې وي دا د A4 ورقه ښه د ده ابعاد باید دا چې هغه ته لاړ شئ پرنټر ورته انتخاب کې شاید درته وښیي پی سي دا دی ویني 210 په 299 کې A4 دلته یې ابعاد شته موږ تاسو په اول صنف کې فارماټونه کارول نه وبینئ لرئ کې فارماټونه نو لیمیت داسې مشخص کی LIMI لیمیت اوس زه ورته وایم چې د صفر کاما صفر نه دې شروع شي ورقه ښه اسپیسیفای اپر رایټ کارنر د پورتنی کونج څومره وي چې د صفر نه شروع شوه د ورقه داسې څو راشي تر 200 پورې ورقه فکر نه ابعاد لري زه ورته وایم چې 210 په x کاما 299 چې شي په زاید انټر یعنې زه اوس دلته خو هغه شوله ورقه موږ تاسو مشخصه کړله خو دا چې اوس دا ورقه ته ښایې چې په کومه ساحه کې دا مثلا د F7 بټن د واټکټ په صفحه کې ګریډونه کوم وخت کې تاسو غواړئ چې وګورئ دا د F7 بټن یا دغه شارټکټ یا F7 پوسټه اف اون کی اوس دا ماته نن معلومیږي چې دا اون کومه ساحه کې ده اوس که ته لاین واخلم هر ځای کار کا کنه هغه ورقه ماته نه ده مشخصه چې دا چیرې ده نو ته LIMI انټر کړه لیمیټ آن یې که ورته ON اوس هغه واخله ورقه دا دې اوس کلیک نه کوم فقط چې هغه ورقې ساحې ته ور داخل شه ماته کلیک موږ تاسو ورقه جوړه کړې وه څو په څو کې جوړه کړې وه 299 په 210 په 299 کې که نه زه یو رکټنګل خلم REC مستطیل ته یم چې د صفر نه دې شروع شي XM صفر کاما وایم صفر او 210 او 299 دغه ځای د موږ تاسو ورقه ده اوس که د دوی په داخل کې تاسو لاین که رسمیږي خو بیرون رسمي نو د ورقې د لیمیټ مشخص کولو هدف دا دی چې تاسو په خپله ورقه کې 210 299 ورڅ ورقه وي په مغو کې تاسو کار څنګه کوئ مالې وکړئ په ځای کوئ نو ښه خبر دا ده چې تاسو هر ځای کار وکړئ بیا کله په لیاوټ کې پرنټ کوئ خپله ځان ته لیاوټونه ورته مشخص کړئ مفهومي پوه شوئ انشاءالله نو چې کله تاسو پورټکټ کې یو ځای وخت کار کوئ درته وي خلک چې دلته اوس کار نه کوه دا لې کار کوه خو دا ده چې دا لیمیټ محدود کړي دي او هماغه لیمیټ یې څنګه دي آن کړي دي چې نور بیرون باید کار ونه کړو دننه کار کوه خو که بیرون زه کلیک کړم هېڅ کار نه کوم مفهومي پوه شوئ انشاءالله نو موږ لیمیټ نه محدودوو ورته آف LI لیمیټ آف اوس لاین واخله هر ځای ته کلیک کړئ مفهومي پوه شوئ انشاءالله اوس موږ پورټکټ کې ډرا ټول بار په ډرا کې اولین کمان چې دی لاین دی لاین په څو طریقو کولی شي یو کولی شي چې د ډرا مینونه دو ځای واخلې لاین کولی شي چې دو ځای واخلې لاین کولی شي چې ډرا مینونه یې واخلې خو ښه طریقه یې لاین دا ده چې د شارټکټ نه استفاده وکړئ L انټر هم د مینوګانو نه تاسو کار کولی شئ هم د شارټکټ نه د لاین شارټکټ شی ده L انټر L چې کله انټر کړئ انجینر صاحب دلته وي سپیسیفای فرست پوینټ یوه نقطه مشخصه کړه دا هغه چې دی دا تشهه چې رځي دا د F12 بټن کې ته وایي دا به نه رځي اوس F12 وایي دا راځي نو دا F12 بټن په واسطه رځي او د F12 بیرته ورکي اوس چې ته مشخص کوې اول حالت دا دی چې مثلا L د انټر کړو L د انټر کو بس کلیک کا چا کلیک کړه یا L د انټر کړه ته کلیک وکړه ټول ورکا په کوم ټول سره
یو سل دېرش، یو سل څلوېښت، یو سل پنځوس، څو ورکوې دا مشخص ټول ورکړه دې خلي. خو که چیرې تاسې وغواړئ چې په کوردیناتو باندې رسم کوئ، یو لاین نه دی کوردینات ورکوئ. مثال زه یو لاین رسمومه، ال انټر، زه ورته وایم چې د صفر اکس هم صفر وي، کامه وای هم صفر وي. دو ځله شروع شي، ګوره اتومات د دو صفر نه شروع کېږي، ګوره اکس هم صفر، کامه وای هم صفر. اوس وي ښه، اوس که ته دلته کلیک وکړې هم کېږي ټول ورکړې. زه ورته وایم چې نه، زه کوردینات ورکوم. د اکس په محور باندې دی مثلا لاړ شي 50 واحده، کامه د وای په محور باندې دی لاړ شي صفر. د اکس په محور باندې 50 واحده او د وای په محور باندې څه شی و؟ صفر. خو په وای خو تی پورته نه ځي، ځکه چې فقط په اکس باندې ځي. خو که چېرته زه وغواړم چې ال انټر، زه ورته ورکړم چې کوردینات چې د اکس هم د 50 واحد نه شروع شه، 50 کامه د وای هم 50، د دو ځله شروع شه. په اکس هم 50، په وای هم 50، دغه نقطې کوردینات د دو کوردیناتو نه شروع کېږي. زه ورته وایم چې د اکس په محور باندې 10 لاړ شه، کامه د وای په محور هم 10 لاړ شه. نه مایل به لاړ شي که نه؟ خو په اکس هم د دغه ځای 10 دي، په وای هم 10 دي، د دو دغه نقطه لاسته څنګه کېږي. اوس که وغواړو چې عمود لاړ شي، خو اکس صفر که، یعنې په اکس باندې صفر، کامه په وای باندې ورکړه 0. که بیرته دا خاطر ځې چپ خاطر، نو ورته چې په اکس باندې منفي، په اکس باندې مثلا ورکړه منفي 10، کامه په وای باندې ورکړه مثلا 10. که افقي ځې، خو اکس ورته ورکړه منفي 2، منفي 10 ورکړه یا 25 څه شوه، کامه وای ورته صفر کړه. بیرته ښکته راځئ، نو دلته ورته ورکړه چې د اکس په محور باندې هم منفي دی او د وای په محور باندې هم څنګه دی. خو زه خو د دغو نقطې نه دا خواته راځم، د دې نه دغه اکس منفي دی که مثبت منفي دی، نو زه ورته وایم چې منفي 10 کامه او منفي 10. بعض داسې پرزجات یا نقاط یا هغه تاسو درکړي وي چې دغه په کوردیناتو باندې تاسو درکړي وي، او کوردینات درکړي، د کوردینات نه تکارش داس پر واسه خیلی هغه کې ماته مفهوم یې پوه شو ان شاء الله. نو د کوردیناتو په واسطه هم څنګه کولی شئ استعمالولی شئ. بل یې دا حالت دی چې د لاین ټول ورکوي، ال واخله، کلیک وکړه په صفحه باندې ټول ورکړه، ټول څه دی. که چېرې افقي و عمودي ځې F8 بټن ووایه، فقط افقي او عمودي به ځي، یا به افقي ځي یا آرتو آن، یا به عمودي ځي. ټول ورته ورکړه مثلا 180 ده. مثال زه ال ټول ورته ورکومه، یوه ورسۍ ده مثلا 2000 په ملي متر که نه، او داسې ده مثلا 1500، داسې ده هم 2000، داسې ده 3 ده 2000، 1500، 2000 او بیرته راغلم 3 انټر یعنې کلوز. بیا کلوز هغه اولې نقطې ته ځي. مثلا لاین واخله، دا ده دالې 3 انټر که اتومات هغه اولې نقطې ته ځي. پوه شئ مفهومي. بل یې دا دی تاسو کولی شئ چې په یوه زاویه باندې دا خط رسم کړئ. څنګه وکړئ؟ په یوه زاویه ال انټر، کلیک آن سکرین، بیا به شیفت ات د ریټ یا شیفت 2 بټن، شیفت ات د ریټ بټن ووایئ، اوس درته وي سپیسیفای نیکسټ پوینټ، ټول ورکړه، یا نقطه مشخصه کړه یا ټول ورکړه. زه ورته وایم چې ټول یې دی مثلا 3000. څه شو؟ بیا به شیفت کامه وایئ، اوس درته وي زاویه چې د سپیسیفای، زاویه مشخص کړئ. ګوره هلته زاویه هسې کمیږي، وینئ تاسو کولی شئ چې زاویه مثلا زه ورته وایم چې زاویه ورکړه 15 دا د وینې منفي یې واخیسته، ځکه د کلاک وایس یې واخیستله، د دغه افقي محور نه یې ښکته واخیستله، ځکه چې موږ تاسو شاید په یونټ کې هغه ورته ټیک مارک کړی وي، دا ټیک مارک دی ځکه یې لاندې واخیسته. اوس که زه چېرې دلته زاویه وغواړم، دلته شیفت ات د ریټ زاویه ټول ورته ورکړم 3000،
شیفت کامه زاویه ورته ورکړم دې څلوېښت دا خطه به بېله شي. مفهومي پوه شوئ انشاءالله. نو تاسو کولی شئ چې په یوه زاویه باندې څنګه کوئ یو خط رسم کوئ، په یو مایل یا په یوه زاویه هم تاسو کولی شئ چې خط رسم کوئ. الینټر کلیک آن سکرین شیفت @، او اوس ټول ورته ورکړئ مثلا 4000 شیفت کامه او زاویه ورته ورکړئ 30 درجه. مشکل خو نشته انشاءالله. مشکل لرئ په دې ځای کې؟ تاسو مشکل لرئ انجینر؟ تاسو څنګه؟ خو بل هغه چې دی موږ تاسو دوام کنسترکشن لاین دی. کنسترکشن لاین چې دی د خاصه د نما او سیکشن لپاره ډېر کوي، لکه اوس چې ما د مخکې هغه نما جوړه کړه د کنسترکشن لاین هم استفاده وکړه. مثلا دا مثلا کنسترکشن لاین شارکټ شي دا ایکس الینټر specify a point. ګوره زه چې کله لاین انټر کوم وی specify first point اول نقطه انتخاب کړه، خو کله چې کنسترکشن لاین انتخاب کوم هغه وی a point یوه نقطه، ځکه چې کنسترکشن لاین چې دی مبدا او شروع نه لري، چې د کوم ځای نه شروع شي کوم ځای فقط یوه نقطه مشخصه کړه، کولی شي د یوې نقطې په اطراف باندې مختلف لاینونه څنګه کړي رسم کړه. خو بل حالت دا دی چې ایکس الینټر که چیرې وغواړئ ټول هوریزونټال یا افقي خطونه رسم کړئ، بیا ایچ انټر هوریزونټال. اوس ټول افقي خطونه دي چې عموما د جانبي نماګانو د پارت نه کېږي، د دونه استفاده کېږي زیاتره د هر ځای چې تکلیف کوي. بل حالت دا دی چې ایکس الینټر بیا وی انټر ورټیکال یعنی عمودي. ته کولی شئ چې فقط عمودي خطونه چې عموما د دغو نماګانو دپاره د دغه نما د جوړولو لپاره د دغه عمودي خطونو استفاده کړي. مثلا ایکس الینټر بیا وی انټر. زه ته چې دلته کله ورته وګورم دا کونج ښکاري، بیا دا دیوال ښکاري، بیا دا دیوال ښکاري، بیا دا ورسی ده که نه، بیا دا ساحه برجستګۍ چې کوم ځایونه دي دا ماته څنګه کښې معلومېږي. د دونه خط یې راومویم په مقابله نما کې ماته دا شی ښکاري، د دو خطو د رویه زه دلته مقابله نما جوړوم، ورته وګوره ټیک دغو نقطو تېر شي. نو دا همداسې نه شم جوړولی، زه د شروع وکړم خلم ویم چې خو دلته به دا ټول واخلم، دا ټول توره دی هلته به بیا ټول واخلم، هلته نه دلته دا هغه پې خلم هلته ګورم چې په دغه موقعیتو کې د ما څه شی موجودیت، یعنې د مقابل نما او جانبي نماګانو د جوړولو لپاره زیاتره دونه استفاده کړي. هم کولی شي چې د پلان لپاره هم جوړولو لپاره استفاده کړي. بل حالت یې داسې دی چې ایکس الینټر بیا ای انټر په یوه زاویه باندې، مثلا زه ته 15 درجه زاویه ټول خطونه به په 15 درجه زاویه ترسیم. ایکس الینټر بیا څه شی ای انټر. ای چې کله انټر کوو زاویه غواړي 30 درجه، د دو په واسطه ته کولی شئ چې ټول خطونه په زاویه. د لاین که په زاویه باندې رسموئ لږې دا طریقه سخته ده که نه، چې مثلا تاسو لاین خلی الینټر د دو ځای خلی شیفت @، وایي بیا زاویه ورته ورکوئ 30 درجې، بیا شیفت کامه وایي، بیا مثلا ټول ورکوئ. خو د دو ساده ده، مثلا ایکس الینټر بیا ای انټر زاویه ورته ورکړه مثلا 45 درجه، ټول خطونه 45 درجه. نه این کنسترکشن لاین خود طول نداره، این خود شروع و مبدا و شروع و انجام نداره. این خود یک لاین است که شروع و مبدا. ما اول گفتم همین موضوع برد، ما گفتم ایکس ال که انتر میکنم میگه که specify a point، و ال مثلا ال انتر میکنم میگه specify first point، یعنی از این خاطر کنسترکشن لاین شروع و مبدا چیز انجام نداره که از کجا شروع شد کجا ختم شد. ایکس ال انتر او اچ انټر دی افقي حالت دی، ایکس ال انټر بیا وی انټر ورټیکل یا عمودي حالت دی، ایکس ال انټر بیا ای انټر په یوه زاویه باندې ته کولی شي، او ایکس ال انټر بیا بی انټر بیسکټ زیاتره وخت په بعض ځایو کې پوښتنه هم کېږي، سوال هم کېږي، امتحانو کې وي چې په کنسترکشن لاین کې د بي د څه لپاره انټر کېږي. دا د ناصبه زاویه لپاره، ناصبه زاویه. مثلا موږ تاسو یوه زاویه لرو، د دو ناصب څنګه کوو رسموو. د دو لپاره د کنسترکشن لاین استفاده کوي، یو حالت دی ایکس ال انټر بیا هم بی انټر. اوس وی سپیسیفای انګل ورټکس د زاویې دغه نقطې ته رأس ویل کېږي.
وی رأس مشخص که زین دا غذای رأس دی اوس وی که دا خط انتخاب که دا انتخاب که بس خلاص دا ناصف زاویه اکس ال انتر بیا هم بی انتر رأس دی زاویه یو زوله او بلا زوله یا اکس ال انتر بی انتر دای رأس دای یو زوله او دای هم بلا زوله نو تاسو کولای شئ چې د ناصف زاویه لپاره هم څنګه استفاده کړئ زاویه نیمه پوه شو ان شاء الله سخت خبر نوی درته ده تخ ساده دی ان شاء الله بل موږ تاسو لورو انجینر صاحب پولی لاین شرکت ای پی ال انټر ده پی ال کولای شئ د دو ځایم را واخلئ د ډرامینونه هم کولای شئ را واخلئ خو ښه طریقه شرکت نه استفاده وکړئ پولی په معنا د څه شي زیات پولی زیات لاین دی دا ځکه زیات دی چې یو لاین دی خو د څو لاینونه جوړ شوی ګوره اوس ته رقم لاین خو زه دا لیم رسمولی شم د لاین هم کولی شم که نه دا دی هر خلی لاین چې ته وغواړې ولې دا هر یو جدا خط دی خو دا څنګه دی یو آبجکت دی دا زیاتره په 3D کې یا دلته زیاتره نور اپشنونه لري چې دا ډېر مفید دی لکه پیکچر جوړوي سلاب جوړوي د لپاره بیا یو آبجکت باید راوتاوي چې ته بیا 3D ته پورته کړې که نه دا چې کله 3D ته پورته کوې دا رقم جسمونه دا 3D کې ښه شکل هغه کوي او دا هغه چې د لاین هغه وي دا بیا ارتفاع یا نښه ني یو مثال به زه درکړم مثلا همدغه مثال دی زه EXT extrude مثلا دا دی ارتفاع مې ورکړ راشه په 3D ویو کې او دا نه راشه ګوره دا خالی دیوالونه پرته شوي خالی د دیوال پرته شوی د خط ولې دا یو ډک شکل دی ډک سولیډ شکل دی ډک پولیلان پوسته چې کوم و ولې دا خالی هغه دیوال نه پرته شوي دی مابین څنګه دی خالی شکل دی نو ځکه دا په 3D کې بیا د موږ خطونه استعمال کې موږ د پولیلاین بیا یو شی پولیلاین باندې اخشي او بیا 3D ته پورته کړي یا بونډري شي یا پولیلاین اوس د پولیلاین حالتونه پی ال انټر ګوره کله چې ایکس ال انټر کې دلته حالتونه راځي کلیک مې نه دی کړی که نه تر اوسه په صفحه باندې ولې حالتونه راځي خو بعضې اپشنونه دي چې کلیک به وکړي بیا نور حالت راځي مثلا پی ال انټر کلیک وکړه بیا نور حالتونه راځي د پولیلاین رسمول نور کته د لاین د هیڅ مشکل نه لري په زاویه هم رسمولای شي طول هم ورکولای شي کوردینات هم ورکولای شي څه حالتونه چې د لاین وو همه حالتونه لري خو اضافي هم لري ورته مثلا پی ال انټر کلیک آن سکرین دا دی شروع نقطه ورته ورکوي یا طول ورکوي مثلا درته چې 2000 دا خطه 3000 څلور ده ټول یو خط یو لاین دا چې کله انتخاب کې یو لاین دی دا انتخاب کا دوم دا د راس نقطه دا د راس دا دوم دا د راس دا په مابین کې داس بل خل شکل دی دا کړه هغه دغه نقطه نه کونه سي زی داسې وړلای شي ځای دا هم کیدونه ولنه سي داس کاش کیږي سټریچ کی ولې دلته کده ما وو درو نور حالتونه لري درې یو سټریچ ته هم دا یو اډ ورټکس دلته یو راس بلې زو بکاولای یو دلته ورشه یو کنورټ ټو ارک قوس شکل ته چې دا حالتونه په هغه کې څنګه دي نشته دا حالتونه هلته نشته کوم کې بل پی ال انټر کلیک آن سکرین دا خو مستقیم خط دی که زه وغواړم چې د قوس په شکل رسم کړم پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا ا انټر ارک اتومات قوس شکل دی قوس که ته وغواړې چې بیرته لاین شي ال انټر کا بیرته مستقیم لاین شه که دلته غواړې بیرته قوس شي ا انټر بیرته قوس شي یعنی د قوس حالت بیرته راځي دا څنګه دی بل حالت چې د قوس نه لاین ته لاین نه قوس ته مثال زه درکوم یو مثال کا مثلا موږ تاسو دلته لرو داسې یو ګل سالونونه یا ګل ځایونه خو به تاسو شاید ډېر لیدلي په ګل ځایونه که نه لکه بعضې سالونه هم ګل وتلي اوس په دوی باندې چې ته پرې لاین راڅرخوې نو دلته ضرورت دی چې ته څنګه وکړې د ارک نه استفاده وکړې د چیش نه قوس که د قوس نه استفاده کړې نو دا به داسې کوي چې پی ال انټر بیا
نه اول این اول مستقیم خدا دی ته دوزه مستقیم دی کنه دلته ته د قوس کاری کی دغه ساحه دا قوس اوس کته دلته کلیک وکیم دلته قوس حالت دلته اوس ګره کلیک نکو کنه قوس شکل دی نو ته کنټرول زائد بیرته شاته کنټرول زائد بیرته شاته ته لږ وخت کلیک وکړې نه بیا راشه ال انټر کړه بیرته دغه راشه نه راخته ځه دا بس انتخاب کا دا کاش کا داس لاین من نه دی خسته کچې هغه کاوس من نه دی خسته پی ال انټر دا وخلا او ا انټر مثلا دلته او بیا دا لاین دلته او دا اوس دا انتخاب کا دا کاش کا دا دی او دا راوړه دا او بل دا کدا انتخاب کې دا کاوس هغه کې ورته چې دا لاین ته وړه اتوماتیک لاین کېږي او کته په لاین هم دا تیر شي ورته چې دا قوس کدا قوس کېږي نه نو دا به ورته کدا رقم ته وسوهي په دوه باندې اسلاب جوړاوي په دې کې نو کولای شي د پلان پوسټه دا ټوب کې او بیا څنګه کې سناپ نه جوړ کله چې په دې کې پیک جوړاوي نو چې کله په لاین نه وي پیک په دغه خط باندې نه رسي په دغه خط چې روشته دوه براشي نو روخ څنګه لور کله چې په لاین ټار کې اتومات پیک راټوي چې په لاین کې مقاومت څنګه اچھا نه پوه شو ان شاء الله نو بل حالت دغه دی بل حالت داس دی چې پی ال انټر کلیک آن سکرین زخامت ورکوي د خط ته زخامت ورکوي مثلا دا خو داسې باریک دی کنه غواړي یو زخامت باندې رسم کوي پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا دبلیو انټر وید خط خو شروع لري کنه دا شروع ده دا ختم دی کنه وی په شروع کې زخامت څومره وي او په اخر کې زخامت څومره ضرورت چې په شروع کې دی وی د زخامت مثلا 1.5 سل او په اخر کې دی زخامت 300 په شروع کې زخامت څو وي 1.5 سل او په اخر کې به څو وي 300 وستول مرکوي شي کوم ټول چې تاسو وستې په مغه 300 دی اخر وخته نور ستې په 300 دی سې په لږ زخامت څنګه شو درش مثلا پی ال انټر بیا کلیک آن سکرین بیا دبلیو انټر وی اول یې 0 کا آخر یې مثلا 400 کا اوس کومه خطر اسمه کته اف هاش ورته وای فقط افق عمود څه مثلا دا ته دوزه اوس دونه اوخته بیا کوم دوزه خامات باندې شي بیا ته دلته دبلیو ورته انټر کا اوس کولای شي خامات ورته کم 400 وکنه مثلا 150 کې اوخته او 150 نه اوس بسیده 150 نه یا پی ال انټر کلیک آن سکرین ډبل انټر یا اول یې 0 کا اخر یې مثلا 400 کا دا ټول دی ته دوزه بیا اخته ډبل ورته انټر کا یا اخته لاشه 150 او 150 وز کچره اف هاش پرې کې دا رقم رسې کنه ته ا انټر کا قوس ته کولای شې چې د قوس په شکل انداز وکتورونه لکه جهاتونه په معنی مشخص پوه شئ مفهوم باندې نو د پولیلاین دا حالت هم تاسو کولای شئ چې استفاده کړئ دا خو مو چې هر څو قیمت ورکول هغه مکمل یا خاصه کنه یو بل حالت دی حق نیمایي دومره تفاوت دوسه نه لري نیمایي قیمت زور کوم مثلا زور تور کوم 200 دغه قیمت به څوی 400 مثلا زور تایم چې پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا اچ انټر اچ څه معنی حق نیمایي وز دغه هم چې 400 ورسم کوم نو څو قیمت بعد ورکمه 200 او 200 د دوه قیمت به څوی 400 نیمایي قیمت زور کوم نیمایي خپل خلی دی نیمایي خلی ټول امر کوي پوه شئ ان شاء الله نو دا حالتونه و د پولیلاین لپاره په دوه حالتو باندې تاسو کولای شئ چې پولیلاین څنګه رسم کړئ چې استفاده ځونه ډیر نن د ماده ته بس سر خوشی نه دا سر مې خوشی نه څوړ کیږي بس نه ها